سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ په لومړي سر خو ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. افغان کرکټ ملي لوبډلې وکولی سوله چې آیرلینډ لوبډلې ته په وروستۍ لوبه کې ستره ماتې ورکړي. افغان لوبډلې په دغه لوبه کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړه چې آیرلینډ لوبډلې ته په 119 منډو په توپیر ستره ماته ورکړه. په نن لوبه کې د آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې یو ځل بیا د لوبې ټاس وګټي چې افغان لوبډلې ته د منډو بلنه وکړه. افغان لوبډلې نن یو ځل بیا ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله. د افغانستان لوبډلې په ګټه رحمان الله ګربز 51 منډې جوړې کړلې. داسې حشمت الله شاهدین 60 منډې جوړ کړې. محمد نبي عیساخیل 48 منډې جوړ کړې. ابراهیم ځدران بیا 22 منډې جوړې کړلې. افغان لوبډلې په نن لوبه کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې په پوره 500 اورونو کې د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره 216 منډې جوړې کړلې. د آیرلینډ لوبډلې بیا د 230 منډو هدف په تعقیب کې ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 119 منډې جوړ کړلې چې په 117 منډو په توپیر ستره ماته وخوړله. د آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې بیا په پیل کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله چې په 50 منډو کې خپل یو لوبغاړی د لاسه ورکړی و او داسې بیا پرله پسې دوی خپل وکټ د لاسه ورکړلی. د سټرلینګ د آوټ کېدو وروسته دوی ډېره ناکامه توپونه وکړه. سټرلینګ د دوی لپاره تر ټولو زیاتې منډې جوړ کړلې چې 50 منډې جوړ کړه. داسې بل لوبغاړی و چې 43 منډې جوړ کړل. نور لوبغاړی مکمله ناکامه شو چې پرله پسې خپل وکټ د لاسه ورکړي. افغان توپ اچوونکو په دغه لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې زبردسته جادوګره توپ اچونه وکړله. په خاصه توګه محمد نبي عیساخیل ننګیالي خروټي چې د ننګیالي خروټي لومړۍ نړیوالې ورځنۍ لوبه په خپله لومړۍ لوبه کې ډېره زبردسته لوبه وکړله چې د سیالي لوبډلې پر وړاندې 4 لوبغاړي وسوځول او داسې محمد نبي عیساخیل په توپونه کې 48 منډې جوړ کړې او داسې په توپ اچونه کې هم 5 لوبغاړي وسوځوله. افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ افغانستان 2-0 سره آیرلینډ لوبډلې ته ماته ورکړله. آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې په نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څخه په دواړو لوبو کې ماته وخوړله او دغه لوبلړۍ د افغانستان لوبډلې وګټله. په افغان لوبډلې کې بیا محمد نبي عیساخیل په نن لوبه کې ډېره په زړه پورې زبردسته لوبه وکړله چې په توپونه کې 48 منډې جوړ کړې. داسې په توپ اچونه کې بیا په 10 اورونو کې 12 منډې ورکړلې او 15 لوبغاړي وسوځول. محمد نبي عیساخیل د نن لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان شو. افغانستان او آیرلینډ ترمنځ یوه ټسټ 3 ورځنۍ 3 شلوريزې لوبلړۍ ترسره کېږي چې په ټسټ لوبه کې آیرلینډ لوبډلې افغانستان ته ماته ورکړله خو په 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې بیا افغانستان آیرلینډ ته ماته ورکړله. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ به د دې لوبو وروسته 3 نړیوالې شلوريزې لوبې هم ترسره کېږي. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.